أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشوي پدیر ننگیالی وطن خورا بنده روغن شوی د شوی خال او ورسره د میر د نږدې د سپینوان یا د نور علاقې چې څومره خلک مستای که سپین ږیري دي که ځوانون دي که مشرون دي ټولو ته د زړه د تله سلامتیا یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګري نن یوه طرف ته د پکوړې بازور جوړ شوی و، یوه طرف ته ریپې ویشلې شولې، بل طرف ته د مانګې ایشکې تویېدلې. دغې قوم دغې خلکو ورته ثابته کړه چې میر د خپله خویندې ماندې سره ویلوړي، میر د کارنلونو د پکوړې سره نه وي ویلوړ. په ریپې ګوندې په ریپې که پښتانه خرڅېدلی وی سوریس امریکې چین په ډالر یې کړي وای. په ریپې دا خلک نه خرڅېږي، دا خلک د ننګ میدون ګرځي. چک شغرات وکړه، د ننګ کیسه وکړه، ټول خلکو در سره ودرېږي. بېرنګې د پوره د صنایع ماشین خو پرېږده چې د ټوله دنیا پر زړه راوړي، نه دردېږي دا خلک. یوه خبره ضرور کوي، ډېر بد ده وکړه چې په دا خلکو د بېرنګې شک وکړه وشي. ډېر بد ده وکړه چې په دا خلکو یوه طرف د ننګ میدون و، بل طرف ته دولته کارنلونه میجرونه پکوړې شاندلې. دا زه هغه خلک ته د ورورګرۍ په حیثیت کې یم چې ته روسا ته یو پښتین یې، ته د مو ورور یې، ته د هغې خلکو ملګرتیا مه کړه چې مور کې ما ژبه روزه کړې ده موتو ته چې پابونس نه سره پیژدستی روسا موتو ته مرګتې کې ما ژبه روزه کړې پا سره پیژدې تو شوه د خپل قوم سره ودرېږه، د خپل خلکو سره ودرېږه. دا خلک څه غواړي؟ دا پي ټي ایم خیر غواړي، دا امن غواړي، او میر چې کوم امن غواړي، میر چې کوم خیر غواړي. میر په دا دومره هغه خلک چې زیاړ ورته کړي هغه ته هم غواړي، هغه ته هم میر امن غواړي. میر د دغه ټولو یو بچی ها هېڅوک مو ها بدامنۍ باندې نه لورېږي. د میر ستر نیتي نه، د میر ستر ارادې د امن ارادې دا انشاءالله یوارس کامیابېږي. او دا د بدماشۍ، دا د زورواکۍ، دا د ضلالت والا جوړې ارادې دا انشاءالله ناکامیږي او په خپلو سترګو یې ویني. او ډېرې وهلېدلې چې ناکامې شولې. او آینده و هم میر چې څو پره په خپل منځ کې اتفاق وي تر هغه پره و په یوه بل سره ویلوړ وي. ورته سپین ږیري دوستي امیر سپین ږیري نوستي سپین ږیري د ملک زرمجان کیسه توستا یودېدو که یوېرمدو ته غږ وکړستایي زه وسله جامه درته کو نوم یوه کلبوشن یادېو د انډیا و هندي و ایران و اختیا عدالت هم ورکو ښځه که بیا ملاقات کړلی شي ویډیو کارینه هم ورته افریدي کنسلخانه ورتلی شي اختیا دا سوالیات ورکو خو ملک زرمجان ته نه کو ورکو هندي ته ورکو خو ته سره ښه ونه کړل دا په هندي راخمیږي خو ته یې راخم نه کړي ته خور میندلی یې ته کمزوری میندلی یې دای چې په اردو کښې درته یي چې آپ لوگ تو غیرتی لوگ ہیں مړه چې څو ملګرتیا کیا لو غیرتي دای نه ظالم ملګرتیا نه ده چې غیرتي خلک یې کړي که کړي دي غیرتي خلک د مظلومې سره دارېږي خپله سپین ږیري سره دارېږي. ملک زرمجان کیسې کوي هغه د پکوړې کیسې نه کوي. نو دا خوراک چې د خپل ژوند وپېژنده ابینندن بمباري به وکړه ونیوه
خیر سګالي و په څټ یې ورکړو تو علي وزیر چیرې دی یا په جیل کې نیولی دی نن د دغه شوې دوه ځوانون حنیف پښتین او عبدالحق دا دواړه په جیل کې دي خالي یې شوې پوره نه ټول پښتین افغان وطن د امن دی پوره میږ که د یو بل د پوره قربانۍ ورکول زده کړل میږو ژوند زده کړل میږ که د یو بل نه څانګ والل د یو بل نه نفرت کول شروع کړل میږو بربود شي د بربودۍ او د ابودۍ بس یوه لنډه فرموله ده د خپل خلکو سره ښه کول در نږدې کول مینه کول اتفاق احتیاط کول او په خپل منځ کې بې اتفاقي جوړول د پردۍ ملګرتیا کول د پردۍ د ریپې دپاره د هغې د عهدې دپاره چارې کول دا د کوم بربودي ده میږو د دغه تحریک ملګري دا موږ سپین یعقوب په سټیج دی دا هر قسم قرباني ورکوي خو خپل اتفاق نه صرفوي خپل اتحاد نه صرفوي ملګري دغه ظالم دغه جابر تو هغه یو چا سره ویلی دی چې موږ ته جمعه کوي موږ څرمن وګوسي پاس باندې موږ ته جمعه کوي وخت چې په ما باندې احسان کوي نو داسې کوي ما نه څرمن وباسي ما نه ترې څادر جوړوي ده خو د توت قبضه کړه مځکه د کپیا تحصیل وکیلا جوړ کړه دا مې تو کار مځکه قبضه وکړو د کپور بدل کړی دی د کابل شي کړي دي قبضه یې کړي دي دلته لینډ ماینز یې ښخ دي د څه شي یې پوره یاره ومنه چې کوم خلکو دلته دهشتګرد یې یا څه یې ایمیج خو چېرې ونه لیدل چې دلته داسې ټولې پلمنډه کړي وي خو پخو خو د عام عوام زغوی دي عام انسانون دي بس دا ما پرېږده چې دغې پوره دا سیټینګ کوه ملګري خالي دا هنه درته مما شوي زه خالي لوکل مسلې چې ایدوم دومره دي وي ټولې پښتانه سوچ کې چې څومره مسلې وي دومره تا تیل او ګز ووتل دا کچار روډ دلته ته په نظر نه ورځي خو په خوږ اکشنونه شخ ګز دلته پیدا یې شی په نظر راځي دی په تو دومره تړلی دی دوی یې پوره غوټه منصوبه راوړي چې ډیم دلته جوړوه وشي دا وشي روډ دلته نه په نظر راځي په ټول احوال میږ امن وړي هغې نه بعد د دغې خاورې لیټلې پوره د دغې خاورې خوړلې پوره د دغه منصوبې راکړي دوره ته د تیلو د ګیس کمپنۍ واستله دغه شوې کوبلخیل یا د سپینوام خلک هغې ژڼې وړکي ده په دوبۍ کښې دا سره غرمینه ته ژوند تېروي دم یې در دی د دوی په تیل کې عربینه ریپې ګټي په سفر شي د تو ځوانون ولې وخت تېروي ته د خپلې خاورې په قدر قیمت نه پوهېږې ځکه دا خاوره خوړلی شي دا خاوره داسې خوړلی شي داسې خرڅېږي چې داسې خو ډېره بخښنه سره بېواکه پېغله ریټ څوک نه لګوي لکه د دغه خاورې ریټ نه چې ده لګوي خاوره د مور حیثیت لري انسان چې په سفر شي یې چې کلی وطن مې بدله کړي مور مې بدله کړي په مور نه حسیب دی وطن یېدوي خپله مور خاورې سره بېوفایي چې ونه کښتی ډېرو ذلیل شستی قدم وکړل دغه خاورې سره بېوفایي د خپلې سکا مور سره بېوفایي ده په دا خاوره پروته وسایل دا میشته چا نه دي روکړي دا میشته خدای روکړي دي او تو ته چې خدای څه درکړي دي دغه خاکي وردي ولا نه پېژني نه در پرېږدي یا درته خوري د ده بچیون ده کاناډا امریکا او یورپ ته چې چا کړې ده وایي د میږ بچیون ده د سره غرمینه ته بل ورپارېږي د مور پلور د خویندې ورڼه لرې ده بیا ژوند کوي دا نه دو تېر نسل هم په جنګي نقشه تېر شو
میږ نیکونه د پیرنګي او د ریس پراکسي جنګ ښه تېر کړل میږ پلارینې د ریسو د امریکې په پراکسي جنګ ښه تېر کړل میږ ژوند د امریکې او د چین په پراکسي جنګ ښه تېر کړ روزینکي وړیکي وړکي دا رستري نشکه ورخنلستی بل جنګ وروري بلورو دا تباه کوي دا زورور خو د څه دی میږ په منځه کې شر دي جنګونه ورسره ودرېږي پکې موقس کېدو په دا دنیا کې چې څوک جنګ سره کي څوک کیسه سره کي دا ورسره مخ شي چې زه جنګ خو نه لیدو چې ویل نه بس مو دوی لیدلی ریپیر وکوه تاسو درته ویلي او په دا جنګونه چې تو وسایل هېڅ نه وبوسي تو ښه سړی چې دی مینده کي چې په دا خلکو ټولېږي هغه پکوړې غلط کي او د عام خلک چې نه پرې پوهېږي یا ورار میسوپار شي خپل خورون غریبون وي ژوند ځنې ورکوي د دغه خلک یې د ځنغوزي نیمکې حافظونه ورکوي یاره په بخښنه سره چې دغه پښتانه د رنګین احمدونه وړلی شول بیا یې وړل بیا یې درته وړل ګاډۍ ټرنه طرف درته ورسېدل دغه یایي نو چې پی ټي ایم دغه باندې یادادو چې دلته خو امن راغلی دی ویل ځل د څښتن شول امن نه دی راغلی سایي په ګوټه خزانه کارور شوی یې مسکې پې ویس یې چې دلته مې کارور پې پرېږدي ګیس ورې تیل ورې چلغوزې ورې سره زر ورې د دغه پوره ټارګېټ کیلینګ هم شوي دی تو خو ویل چې ټارګېټ کیلینګ لګیا دی میرویس نه پسې رسېږي په دا سپین وام شوه چې د شپې ټارګېټ کیلرونه مړه شول ګنې چې بجلي وربره کړه هغه ټپېټه وردي یې واغستې وه د کیلې سړی و دا کیسه خو مخامخ شوې دي دا خو مخامخ شوې دي په دا شیانونه هڅه تو کیسه وکړي په هغونه یې فیار کړ جیل ته وچوه مړه امیش کورینه امیش ژوند تو دومره برباد کړی دی چې جیل موږ لیدلی دی مو ملګري یې لیدلی دی د جیل ژوند موږ د امیش په بهر ژوند نه بدل وه نه میش ته خو د بهر ته جیل باندې ژوند جوړ کړی دی میش خو د تړلي پښتانه ویس یې تړلي دي یو یې دغې طرفه غټ تور در پسې ولګوئ چې پنجاب ته څه غونډ پولیس یې راته دراولي چې دهشتګرد دي په دامان چې یو غونډ پښتون به راټول کړی دی بند کړی دی اپوس یې هم په جنګي نه لګیا کړي دي ډېر غټ ګیم وشو ښه پښتانه ذلیل شول کیدای شي د پي ټي ایم غونډه ته ډېر خلک راغلي وي او په دا نه پوهېږي چې څه پیدا دو یوې مور چې زیی ورکړي یا څومره بېوسه وي هغه مور کې په عدالت نه پوهېږي عدالت نه پېژندي یا دفتر نه پېژندي دومره بېوسه دي چې خالي جوړي نو هېڅ نه دي ورکوتی هغه نه پوښتنه وکړه چې دا غونډې توس د پوره څه شی دي څومره پې خوشحالي دي څومره یې زړونه پې ډک شي سبا چون نن ورځې وخوندي چې کمیش کیسه لګیا ده دغه بېوسه خلکو خدمت ته څه یې چې په دا خدای ثواب نه ورکوي دا یو ښه ژوند نه شو دلته ځینې پښتانه په بخښنه سره ډارېږي پي ټي ایم رتګ ته بیا د دی خپل حیثیت جواد کړي چې موږ پي ټي ایم ته کړي موږ خو ده د تصویرې کړي چې وژنم سول کې مینا کې د په دا ډارېږي چې دا ناقص خو کیم دوی ته رسېدلی یې ته بیا دا خوره او څه یې چې په میر باندې څرنګه خلکو وخت تېر کړی و دا کیم شیان راغلل خپله خوره شرم په غور ته ونصیحوي او په دې نه علاوه دلته لینډ ماین دي یا لاپته افرادي یا که میر د انګور دا ګیټ کیسه وکړي یو لاک روپۍ دی چې راګېري په تګ رتګ بیا خلوص دی چې قانوني طور باندې خلاصېږي بیا نه دی خلاص کرپشن دی پوره خلاص دی نور نه دی خلاص تو که یایي چې انګور دا ګیټ په خپلخیل باندې دا درویز دی کرپشن دی پوره خلاص دی چې ته پې ستړی وې ته پې استعمال وې ورور زوی دی په دوبک شفولت یې کړي دي سخته مزدورۍ یې تېر کړي دي 4 روپۍ د جیب ته ځي بیا خلاص دی خو چې تو دا سوالیات دیر کړي بیا نه دی خلاص په سوالیات ښه نه دی خلاص کارا جبر دی کارا ظلم دی او پښتانه میر د پښتون کوم حیثیت پېژني ځکه یې روښلوي چې یو ورغونډ شي بیا ظلم جبر نشي کړلی څوک بیا وویني سړی میره فیصلې هم ویني سړی چې څرنګه دي خو پښتون قوم ویس یې کمزوری میندلی دی ویس یې بېوسه میندلی دی ډېر زور ورسره کي خو د میر ملګري د دغې دپاره
تکړه وی لوړ دي ډیم کیسه کړي دغه ډیم نه لکه مروت او کارکټر او فائدہ وی څه چنن پر اکسا ولګی چې وی ډېر ته فائدہ ورکول غوړي یاري ورشي د لکه مروت او د کارک په ایږي سیډ باندې پیرایو داریو پایږي چې په تشما باندې باندې کړی دی او په پاکستان کې په ټول نه غټه به ورته جمع دي ایوس اس کا دل نور کوي ټول پنجاب ته نن می مطالبه کی ورته د ډیم جوړ کی باندې بدل تر مته کی چې میر دا سال ته صحیح پیدا وشي ادھر منځه کې ابو دي شي ادھر دار سره ابو شي ټول خلک د ډیم مخالفت په دا دنیا نه کړی چې په خپل پښتوني شارې زنابري دي خپل پښتوني پر هر څه قربان دي خپل مطالبه په ته بنیادی نه کړی دو ادا اور بدل شي هغه خبره ده اور ودا شي پښتون دې هټول اور وی دغه خلک څه ضد نشته دغه خلک انتهایی زړی نه نرم دي ورته انتهایی ادب د پابودي خوشولې دي خدا خلک خدا هي چې ته یو ډیم دار پایخان به باران ډیم کې کیندې دالش کې نور چې کا غټ کا یقینا ضرورت پیرا کا چې دا خلک ته تکلیف نه ودا د خپل تکلیف دونه ورکول باندې ډاریږي کني نور یې په چا نیت نه دی کام کرا سن دو نیت کوئی په چا نه دی کام ته ځل په ورکول ډاریږي لازم یې چې دې کوم خبره ده خامخا ورودل شي ادھر د پاکستان خبر وشي او ملګری میرا د خپل خوره او د خپل خوره د خلک د لارو بر افغان وطن د امن په خاطر چلو زه یو اکسا بلا وکړو کفیل ختم کو د لارو بر افغان ټکای چې وکه هو بیا په پردي خو پرېږده ځنه خپل سره کنفیوز شي په کیسه کښې ورورا په کیسه ځون پوی که چې تر څو پره وه تپوس امن نه وي روغلی تر هغه پره دا زیو ټریننګ سنټر وي دا خامخا ضرورت دی که بل دولت هغه جنګ دی امن چې غوړې دواړه ځایونو ته وغوړه امن خو موږ ټوله دنیا ته غوړي ته بیا دا روبره باندې روي دغه د امن سره خو د دغه قورې ډایرکټ امن تړلی دی کنې یې دوست نه زه پوښتنه کوم یای خان ډېر اسماعیل خان دولت ته د خیبر پښتونخوا یو ښار دی چې پښتنو سره کې پسې پندېږي باکر یو ښار دی ورسره ټچ چې پاکشه پنجابیو سره کار پندېږي خو پنجاب زه راځو په منځ کې یو نیم سر میټره یو پل دی شل خوله کېږي چې یو نیم سر میټره دلې جنګ دی ولې امن دی دا به غیر منصبي کېږي دا به غیر منصبي چېرته کېدلی شي داسې ډایرکټ دارالامان شروع کړي میرداس نه یې چې ورته دا جنګ وي میرداس یې چې دلته څرنګ وشو دغه یې چې ملک کی تحفظ کی بات تحفظ خالی پنجاب شوی دی موږ د غرق تباه وچولي د دغه دا معنا دو چې ته دا خلک خالي ریټلې قبضې پوره شمېروي موږ یې زموږ کسان شمېروي ملګري د لر او بر افغان امن د ټولې سیمې د پوره ضروري دی په افغانستان چې کله جنګ روغلی دی دولت ورسره جنګ روغلی دی په افغانستان چې کله هغه تجارت شوی دی زموږ خلکو په ویش په بل ځای ډاکټري تجارت نه کړل هغه په پنجاب سوري چې کله د انډیا د پاکستان د جنګ کیسې شوې فواد چودھری ورته ویل چې دونوں طرف پنجابی ہے جنگ نہیں ہوگا دونوں طرف پښتون ہے دواړه طرف ته پښتونه دي میر هم په دفتر جنګ نه ماني چې ته ځون ته د بله خوږه ایسا یې وړله میر ته غونډ جنګي نه روتپې خو دا جنګ ولې کېږي دا په شمالي وزیرستان کې ټارګېټ کیلینګ ولې کېږي چې دا ضرورت دی دولت چې امن وشي یو د خلکو چا ګیس ته سوچ شي د چا روټ ته سوچ شي د چا زړغوزي ته سوچ شي نه سوچ دی چې بازار نشي چې وخت په جنګ کې شا شوی او بل که امن روغی یو د فوج ته خلک چې ته وسته غوړي بیا خدای دا ګیسیا نشي وړلی بیا خدای د بویا محمد خل سزار نشي وړلی بیا د سپي مغا نشي وړلی دا جنګ د خپل مفادات د پوره کوم څه پرای دی داسې د ټول پښتون خوره په جنګ شي د دنیا د لوی قوتینه د راغتا خوشحالي راونه دو امیر په خوره کې په کیم شکل شمه جنګ کوي د دنیا غټ قوتینه ته ایوانه یوه فایده څه لہذا بیس پښتین قوم ته یایي چې جنګ نه ودرېده ټولو خپل سره ژوبل کړل مړه تربتون سره وچول هېڅ پردي ته مکه چې غږ خوښه ونه کړو نو دا اپیل میر د غونډې پښتنې طرفه کې او د دغې امن د پوره چا د میر د خلق ضرورت خواهش ژوند دی د هغې د پوره میره ده ملګري جیلونه تسلي دي
زه یې نامینه وښله درته ویلې چې دیو دې مینه کوڅې پوره جنینه تېروي دی چې په جیل شه دی زه خورکۍ مرکۍ پلور دا داورېږي خو د چا پوره په ایمان سره درته یم چې هېڅ ذاتي غایي نشته درته نو هغه کښې د میر تکړه ملګری حنیف پاشتین او ورسره د ده ملګری فهیم چې د باني په جیل شه پروته دي او کول یو نیم کول یې ووته او په ابینندم مو د رحم کوونکي خلکې په د رحم نه وشو او علي وزیر نورالله ترین محمد شیر حاجي شیر ایوب حسن بصیر دا د کراچۍ په جیل شه دي ورسره ډاکټر سیدالام مشتاق کامل ګلپسند آفتاب شینواري دا د پېښور په جیل شه دي ورسره اویس ابدال دا د حکیم عبدالحق دی دا د پېښور په جیل شه دی ورسره اویس ابدال دا د بلوچستان په جیل شه دی ورسره مولانا اعجاز دا د پنجاب په جیل شه دی څلور صوبې دي په څلور سره صوبې کښې د دغې تحریک شڼې جیلونه تېروي د خپل قوم دپاره هر وږی هر کونج یې درته نیولی دی او په بخښنه سره چې د جیل نه سړی راوځي څه کیسه کي چې زه خو یې باندې جیل نه راوتلی و حنیف پاشتین مې ولیدو نو په جیل شی نه هم په محدود وسایل شي چې ده فیوز رالیکون روکولی شول ایا مې شته کړي دي خپل یې ولیکل ګوره ته هم د کېدونه خدمات وکړو نو د دغې تحریک او د تحریک د ملګري په حواله سره بدګمانۍ پیدا کوونکي خلکو ته یو ځواب خامخا ورکوي چې کله در راګېږي چې ښه ډېر وراګېږي په آخر شي ورته ووایه چې تو کیسې په خپل ځای په میره شکله کې تیمه دی پې د تو کیسې هېڅ معنا نه لري دا چې د دغه خوره بې اتفاقي څه جوړوي دا بې معنې خبرې دا د میر د پوره زهر دي چې دا خبرې کوي چې دغه خورې څوک هم د اتحاد خبره کوي دا د دغې زخمي وطن علاج دی دا د دغې زخمي وطن مرهم او پاټې دي خپل خرخوا او خپل بدخوا په خپله خوره کښې پېژندګلي ضروري دو ملګري یې په آخر شي یو ور بیا د نارت وزیرستان ټارګېټ کړي او د شوې چې کومې میر مسلې بیان کړلې د دغې د حال غوښتنه صرف د حکومت نه د خپل عوام نه کوي چې راوځستی لکه نن چې په ګڼ تعداد سره دا خلک راووته داسې په هر ځای راوځستی دا دومره ډارن مخلوق دی دومره ستیدارن دي چې خالي عام خلک سره کښېني که انځر د بورې صلاحي مشنګه ډایرکټ ویشل شریکي قسم دی ډوری شي دا غونډ دی ډوره کوي کوم څه د ډارېدلی بیا دغې خلکو نه دا جامې په عمر نه کړې در سره په بله ورځ هم یې صلاحي مشین نه در کوي په دا ورځ چې در کوي لږ کې څه لږ سړی سره په چکټ شوی دی که نه نو دا وشي نو چې هېڅ داسې بې جرأته خلک دی لږ جرأت وکستی په دا معنه لري چې زه به پي ټي ایم شوم یا به موته چېرې غامي نه جوړ شي غم په عام ژوند شه بیا وي چې په پي ټي ایم شه نه وي هغه غم خواشي وي چې وی هم وي دا د انسان د فطرت سره خدای تړلی دی دا تیزون سره ترې تړلی دی وتحریک سره څه په ګلتوب دې شروع کړی دی نشته دا شی دا د انسان مرګ ژوند دا خدای پاک په جوړاک شه هر شی راوستي راشي په جوړاک شه بیا راولي دا خو چې بانکیمون جوړ شه بیا هم غم خواشي وي ټرمپ خو کله کله ټویټ وکړه چې فیلینګ ګود او خفه و کله کله نه دا خو چې فراس یو بادشاه جوړ شه غم خواشي بیا وي غم خواشي څوک نشي مطلبولی دی چې په کوم شي کښې وي پته شوه چې موږ جیل ته هم ننوځي بیا کورونه نه په غونډ شل ورځې ننوتي وسئ بیا کاله سره د جیل وکړو شو بیا شئ دا خو یې مهراز نه ښه سړی کښېني په کور باندې دا څه نوې خبره نه دي میړه باربود وطن دی هسې فضول وخت نه بیا دا شد اوس دا نه یایو چې چارې واتار سړی هنر زده کړي څوک ډریور څوک درځي څوک بل شی خپل روزګار کوي شی هېڅوک د روزګاره مه پنډلې خو په اکشن نه چې کوم بلکل نیا وخت وي قوم ته ورکړه وطن ته ورکړه خپل خلک ته ورکړه دا خو کېږي دا خو هرڅونه دو د دغې په خاطر باندې د پي ټي ایم منظم کول شوي دي منبرسازي یې شوي دو د خپل وطن سره د خپل وطن د شهیدونو سره د خپل وطن د خلکو سره تر ټوله زیاته وفاداري د دغې خورې د دغې تحریک سره ممبرشپ کول دي د دغې سره درېدل دي د دغې سره خپل نوم انرولمنټ کول دي چې بلکل زه یو
او په ډارنه سره څوک پي ټي ایم نه کوي چې په یوه دشه یې چې په پي ټي ایم شی او په بل دشه کې دی غلی شوی وي نه په هر دشه چې ډارنل دوست وي مخامخ ورته کړه چې زه په پي ټي ایم شی او اخره ته یې خفه کړي په دا باندې که خفه کېږي خفه شي دغه خبره باندې بلکل ټینګ ودرېږي قومي تحریک سره چې کلک څه نه ودرېږي نشه خبره بچ کولی او په ګپ باندې خبره چا نه دي بچ کړي نه په ډور باندې څوک خبره بچ کولی شي نو خدایم تله ګوز لره خدایم پشون لره د دغه خبرې ښه